قدرمن لیدونکو السلام علیکم وخت مو په خیر د نن ورځې تازه ډیر مهم او لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډو کې واورئ. سپیدار د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست وایي تر هغه وخت چې یو منتخب او د خلکو له لوري ټاکل شوی ولسمشر په کار پیل ونه کړي اجرایه ریاست به لا خپل کار ته دوام ورکړي. بیا هم عبدالله د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د وروستیو پایلو اعلان وروسته عبدالله په یو اعتراضیه لیک کې له اروپایي ټولنې محمد اشرف غني ته د مبارکۍ ورکولو په تړاو وضاحت غوښتی. اروپایي ټولنې پرون چهارشنبې ښاغلي غني ته د بیا ځلې ټاکل کېدو مبارکي ورکړې ده. ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼی څو شېبې وړاندې په خپل فیسبوک پاڼه داسې یو انځور خپور کړ چې د اجرایه رئیس عبدالله انځور یې په لاس کې نیولی و او ورسره لیکلي و چې په دفتر کې مې یوازې د منتخب ولسمشر انځور پرېښود. خوږیاڼی پوسټ یوازې د څو شېبو لپاره په خپل فیسبوک پاڼه پرېښی و وروسته یې بیرته لرې کړی دی. سوریه له سوریې څخه ورکړل شوي راپورونه ښیي چې د دغه هیواد شمالي سیمه قام شلي کې د امریکایي او روسي ځواکونو ترمنځ نښته شوې. که څه هم دواړو لوري ته د مرژوبلې په اړه خبر نه دی ورکړل شوی خو د یو 14 کلن ماشوم د وژل کېدو راپور ورکړل شوی دی. غني افغان ولسمشر محمد اشرف غني نن غرمه د اوبو منابعو پراختیا او مدیریت تر عنوان لاندې د اوبو شپږم ملي کانفرانس کې ویلې چې په راتلونکي 2 کلونو کې به د اوبو عمده برخه مدیریت کړي. دغه کانفرانس چې په چابهار چارچنان ماړۍ کې جوړه شوې وه پکې ولسمشر زیاته کړه حکومت د اوبو ملي ستراتیژي له لارې د کرنیزو او څښاک اوبو د تنظیم او ویش لپاره د اوبو په حکومتولۍ جدي کار کوي. هند په دې اړه د خبرګونونو له پیل وروسته د هند د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري د ولسمشرۍ انتخاباتو د پایلو له اعلان وروسته د اشرف غني پر بریا منتخب کېدو مبارکي ورکړه. طالبان په قطر کې وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین رسنیو ته ویلي امریکا سره په هوکړه کې له افغان حکومت سره په مخامخ مذاکراتو په اړه هیڅ ټکی نشته دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي په دې هوکړه کې له افغان حکومت سره د مذاکراتو هیڅ یادونه نه ده شوې. حامد کرزی د کابل ادارې پخوانی مشر حامد کرزي د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره پر سوله او روانو کړکېچونو حالاتو خبرې اترې کړې دي. د کرزي له مطبوعاتي دفتره په خپره شوي خبرپاڼه کې راغلي په هیواد کې د روان وضعیت او د ولسمشرۍ ټاکنو نهایي پایلو اعلان په تړاو اندېښمن دی. شاه محمود قریشي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې اسلام آباد د افغانستان سوله کې صادقانه رول لوبولی اوس د افغان ستونزې د حل یوه برخه ده. ایران د ایران په قوم خار کې 2 تنه چې په کورونا وایرس اخته وو مړه شوي دي. د ایران قوم خار کې د کورونا د وایرس د 2 پیښو له ثبتېدو وروسته 2 اخته کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. ایراني چارواکي ویلي دواړه کسانو د تنفسي ناروغۍ له امله ساه ورکړې ده. یونما د افغانستان له راتلونکي ادارې سره ګډ کاري ژمنتیا ښودلې او افغانستان ته د پرمختګ هیله ښودلې ده. افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي یا یونما په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دا ټولنه د افغانستان له راتلونکي ادارې سره ګډ کار ته چمتو ده. یونما له ټاکنیزو ادارو یې غوښتي چې د رایو د بیا شمېرنې او ارزونې بهیر په تړاو د نوماندانو د سپیناوي غوښتنو ته پام وکړي. د ننګرهار اوسیدونکي په دې ولایت کې ورځ تر بلې د برېښنایي پیژندپاڼو غوښتونکي ډېرېږي خو چارواکي ورته سهولتونه نه برابروي. دوی وایي د تذکرو د ویش په برخه کې د کارونو ځنډ او د خلکو ځورېدنه بیا هغه څه دي چې دا برخه یې په یو لوی سرخوږي بدله کړې ده. عمر اکمل پاکستان ملي لوبډلې وتلی لوبغاړی عمر اکمل په داسې ورځ له بندیز سره مخ شو چې څو ساعته وړاندې د PSL سیالۍ پیل کېدونکې وې. د پاکستان کرکټ بورډ پر عمر اکمل په ګڼ شمېر سرغړونو له هر ډول کرکټ فعالیت بندیز ولګاوه چې له مخکې به په پاکستان تجارتي سیالیو کې ګډون نشي کولی. زابل د ولسمشریزو ټاکنو د وروستیو پایلو تر اعلان وروسته چې ولسمشر محمد اشرف غني د ټاکنو کمیسیون لخوا د منتخب ولسمشر په توګه بریالی اعلان کړ. نن زابلیان د کلات ښار واټونو ته راوتلي او د ولسمشر بریا یې په ډولونو او اتڼونو سره لمانځله. دوی ولسمشر د هیواد د اوسنیو شرایطو لپاره غوره شخص وباله او تمه یې وښوده چې د سولې روانې خبرې بریالی کړي. کرزی د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي د ولسمشرۍ ټاکنو پروسه غیر ملي او له ولسواکۍ سره په ټکر کې وه او بهرنیان په افغانستان کې د خپلو ګټو او هدفونو لپاره دا پروسه عملي کړه.
هرات د افغانستان د تکواندو لوبډلې ملي لوبغاړی مراد آصف احمدي چې له تیرو 4 کلونو راهیسې د تکواندو ملي ټیم لوبغاړی ده په هرات ولایت کې پکوړې خرڅوي او له دغې لارې په مسابقو کې د شریکوالي لپاره مصارف برابروي. آصف احمدي له تیرو 9 کلونو راهیسې په نړیوالو مسابقو کې برخه اخلي چې له دغې لارې افغانستان ته ګڼ ویاړونه هم راوړي دي. هغه په 15 او شپږ کلونو کې په ایران کې د طلا او نقرې میډالونه هم ګټلي دي. غني سپوږمۍ رادیو ارکي اشرف غني ته نږدې سرچینو له قوله لیکلي چې هغه د لوړې له مراسمو وروسته لومړی فرمان د اجرایي ریاست د لغوه کولو صادر کړ. همداراز سرچینې ویلي په هغه د خپل ټیم ټاکنیز کمپاینرانو ته ګوتڅنډه کړې او فرمان کې راغلي چې باید حساب ورکړي. سرچینه وایي چې د سپیدار ماڼۍ به د ولسمشر د ځانګړو سلاکارانو لپاره د دفترونو په توګه وکارول شي او اجرایي ریاست به نور ختم وي. سرچینه وایي چې ولسمشر ویلي سلګونه داسې اسناد او شواهد ورته رسیدلي چې د ټیم کمپاینرانو میلیونونه ډالر هایف میل کړي دي او هغسې رایې راټولې نشوې کړلی څنګه چې د ترې تمه کوله اوس باید د دغو میلیونونو ډالرو حساب ورکړي. تر دې وړاندې پر اشرف غني تور پورې کېده چې له نوي او یو نوي ځانګړو کوډونو له لارې له مالیې وزارت څخه میلیونونه ډالر ویستلي او په خپل کمپاین مصرف کړي دي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارم.